الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. درنو او قدرمنو عزتمندو ورونو، منګ او تاسو دین هغه د عمل نه مخکې زده کول غواړي. څنګه چې امام بخاري رحمه الله باب قائم کړی دی چې باب العلم قبل القول والعمل. کم خبره چې من کو، کم عمل چې من کو، د هغې نه مخکې د هغې علم زده کول ضروري دي. نو مخکې یو عبادت را روان دی چې هغه بهترین عبادت دی چې هغې ته اضحیه وایي. نو باید موږ زده کړو چې کومه اضحیه بهتره ده، په کومو ورځو کې کول پکار دي، په څه ترتیب، په څه سنتو کول پکار دي، تر څو چې دا عبادت د الله په در کې مقبول وګرځي او هغه بهترین ثمرات زموږ او ستاسو په دې عبادت مرتب شي. اضحیه هغې څاروي ته ویلی کېدلی شي اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله عز وجل يوم النحر وأيام التشريق. اضحیه د هغې کورني څاروي دپاره نوم دی چې د اختر په ورځ یا په ایام التشریق کې الله ته د تقرب دپاره ذبح کولی شي. د دې مشروعیت په کتاب، سنت، اجماع باندې ثابت دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته فرمایي انا اعطینا، خپل نبی ته خطاب کوي، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے نبی، ما تا ته کوثر درکړی دی، نو ته د الله دپاره مونځ کوه او قرباني کوه. همدغه رنګې قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې تذکره کړې ده، فرمایي والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. موږ تاسو ته دغه غټ څاروي چې اوښان دي، دا د الله د دین د نښو نه م ګرځولي. نو تاسو په دې د الله نوم یاد کوئ او دا ذبح کوئ، دا نحر کوئ د الله په حکم باندې. هر چې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انس رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي چې امام بخاری او امام مسلم په خپلو صحیحینو کې نقل کړی چې هغه فرمایي چې ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین فرأیته واضعا قدميه على صفاحهما ويسمي ويكبر فذبحهما بيده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو ګډانو باندې قرباني وکړه چې هغه دوه ګډان چې هغه خړچکي یا برګو، دا سپین او تور چې سره یوځای شي، دې دپاره لفظ د املح استعمالیږي. دا ښکرور و. په داسې حالت کې ما د الله نبی ولیده چې د خپل قدمې د دې ګډانو د دې مخ په طرف باندې کېښودلی و چې حرکت نه منع کي، او بسم الله یې ویل او الله اکبر یې ویل او په خپل لاس یې ذبح کړل. دا دلیل دی چې په سنتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې هم د قربانۍ د اضحیې ثبوت. او په دې باندې چې اضحیه او قرباني یو مشروع عمل دی، د امت د مسلمانانو اجماع ده چې دا اجماع امام ابن المنذر نقل کړي،
امام ابن قدامه المغنی کې نقل کړي او همدغه رنګې نورو اهل علمو ذکر کړي ده.